السلام علیکم، زه شبیر احمد امین یم. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې بحث پر دې کوو چې څنګه مونږ کولی شو په خپل موبایل کې د نت د ډیټا دپاره لیمټ وټاکو. معنا دا ده چې هغه محدوده کړو، یا په بله اصطلاح څنګه مونږ کولی شو د خپل انټرنټ ډیټا مدیریت کړو ښه شکل سره. مثال په طور زمونږ یو ملګری دوست دی، هغه غواړي چې زمونږ موبایل استعمال کړي. نو موږ هغه دپاره یو لیمټ ټاکو چې دغې فرض که 100 MB نه ډېر نشي استعمالولی. هغه چې کله دا استعمالوي 100 MB خلاصیږي نو اتومات شکل سره نت پرې بندیږي، خلاصیږي، په اصل کې نت نه وي خلاص. دا موږ هغه ته یو لیمټ ټاکلی وي. نو د دې طریقه کار چې اوس زه څنګه اجرا کوم، دا کیدای شي په هر یو موبایل کې فرق وکړي. یوازینی هدف زما دا دی چې تاسو سره یو کنسیپ وي چې دغه کار شونی دی. نو زه خپل موبایل کې آی منیجر ته راځم. کله چې زه آی منیجر کلیک کوم نو دلته د کونج کې که تاسو وګورئ د سیټینګ علامه ده، دا زه کېکاږم او هغه نه بعد په 3 نمبر کې ډیټا ټریفیک مینجمنټ دا تڼۍ زه کېکاږم. د هغه نه وروسته په لومړی اپشن کې دې ځای نه مونږ کولی شو چې دغه کوم محدودیت مونږ لګوو، 1 ورځې دپاره یې، 2 ورځې دپاره یې، نو ایون د 1 میاشتې پورې هم کیدی شي، چون ما 1 ورځې دپاره ټاکلی دی. ډیټا یوزیج لیمټ دې ځای کې مونږ کولی شو. بره دې ځای کې هم 2 اپشنه دي. یو مونږ دغه طریقه کار مونږ کولی شو چې یاره دا ډیلی زه کوم دا لیمټ ورته ټاکم، دا ډیلی دی اپلای شي او که منتلی دی اپلای شي. نو زه غواړم چې دغه دا کوم لیمټ ورته محدودیت ورته زه ټاکم، دا باید ډیلی اوسیږي. نو ډیلی ډیټا لیمټ دغې باندې زه کلیک اخلم او دلته ګوره 13 MB، 50 MB، 100 MB. نو څومره چې تاسو ورته ټاکلی شئ. ما چون 3 GB انټرنټ فعال کړی ده او زه غواړم چې دا ایکولی تقسیم شي، 1 میاشتې پورې ما ورسوي. نو زه کسټم ته راځم او په کسټم کې د 200 MB په ځای ورته زه 100 MB لیکم او هغه نه بعد اوکې. نو دغه محدودیت به زمونږ ولګېږي.